بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د محرم الحرام میاشتا او د محرم الحرام په میاشت کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوږ مسه یعنی سیدنا امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت واقع شوه دی او چې کله دا میاشت راشي نو دا میاشت گویا زمنګ په دې معاشره کې داسې ګڼل کېږي چې گویا دا د شیعاګانو میاشتا او د شیعاګانو چې نسبت ته گویا هغه داغي اهل بیت طرف ته کیږي یعنی داسې یو تاثر زمنګ په دې معاشره کې مشهور دی خاص کر کې چې کوم هغه خلق دي چې کوم د دین نه خبره دي د دین لري دي نو هغه د اهل بیت یعنی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نوم دغه مخ تراشي یا دغه شانتي د حضرت حسن یا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ نوم دغه مخ تراشي نو هغه دا غني چې گویا د شیعاګانو مشرانو العیاذ بالله سمجھ کې مخابره دي شیعاګانو طرف ته زین دي نو په دې حواله سره ز تاسو مخ ته یو څو ضروري خبرې کول غواړم چې دا سوکو یعنی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سوکو حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ حضرت فاطمه او داغو چې کوم آل او اولاد دا سوک نو په دې حواله سره زه یو څو ضروري خبرې کول غواړم ظاهره خبره ده چې په دې باندې علما ولهم بکار دي چې په دې حواله سره خبرو کی چې دا هغه شخصیات دي چې دو په اهل بیت کې راځي یعنی کې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام کور والدي په هغه کې دغه حضرات هم راځي یعنی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تر زوی هم دي او د دین علاوه خپل لور یعنی حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه ته په نکاح هغه چې کوم د هغه نکاح د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره کړو بیا د دو زامن دي یعنی حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ظاهر خبره د اهل بیت ویل کېږي کور والا ته نو په کور والا کې هو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم ازواج مطهرات دي یعنی د هغه بیویان چې کوم دي هغه پکې اول داخلي بل طرف ته چې موږ ګورو شیعه حضرات چې کوم دي هغه اهل بیت صرف دغه پنځو خلکو ته وي یعنی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت فاطمه حضرت حسن حضرت حسین او حضرت جناب محمد صلی الله علیه وسلم دیو ته چې کوم دي اهل بیت وي او دا چې کوم تاسو اکثر پنځه نه دا چې دوم لګولي دا د دې علامت وي چې دا چې کوم پنځه واړه دي دا اهل بیت دي د دین علاوه چې کوم دي نور اهل بیت نشته دا شیعاګانو یو نقطه نظر ده لیکن بل طرف ته وګوري نو یقیني طور پر کور والا اکثر تاسو اوریدي چې تاسو چاته وي چې تاسو راشه ځان سره کور والا راولې نو کور والا چې څوک هم نو ماخلي نو ټول اول زین چا طرف ته ځي خپل کور والا یعنی خپل خزي طرف ته دھیان زی نو کور والا اهل بیت کې ازواج مطهرات اول نه شاملو ازواج مطهرات د اول نه په اهل بیت کې شامل دي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د آیت نازل شو انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا بشک الله هر وخت غواړي چې هغه د اهل بیت یعنی ساجي کوم کور والا د اهل بیت دي د هغه نه میل کوچل د هغه نه چې کوم دي ناپاکي زلره کوم او سو کما هغه بالکل پاک کما یعنی د ګناهونو نه پاک کما دا الله حضرت غواړي چې زدو د ګناهونو نه پاک کما نو دا یقیني طور پر چې کله دا آیت نازل شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه سلور واړه یعنی حضرت علی حضرت فاطمه حضرت حسن حضرت حسین دو په یو چادر ګراو غستو بیا فرمایله چې اے الله دا زما کور والا دي یعنی زما اهل بیت دي زکه چې اهل بیت کې ازواج مطهرات شامل لیکن بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سلور واړه هم په دغه کې شامل کړو یعنی دو ته هم دا فضیلت حاصل شو د قران مجید د آیت نازل شو چې الله رب غواړي چې هغه تاسو د کور والا نه هغه ناپاکي لري کی او هغه بالکل د ګناهونو نه پاکي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا دغه حضرت علی حضرت فاطمه حضرت حسنین قریبین دا سلور والا چې کوم په دغه صادر کې راتن نکو او د دوی لپاره هم دا دعا وکړه د دوی اعلان هم وکړي چې دا هم زما کور والا دي نو دوی ته هم دا فضیلت حاصل شو سمجھ کې خبر راځي نو حقیقی معنی کې چې وګورئ اهل بیت هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطهرات دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور سره دا سلور والا هم شامل کړل په اهل بیت کې داخل کړل سمجھ کې خبر راځي دا زمونږه نقطه نظر یعنی د اهل سنت والجماعت مسلمانانو بل تر ته چې شیعه حضرات دي بدقسمتی دغه چې دغه اهل بیت یعنی حضرت علی رضی الله عنه حضرت حسن حضرت حسین حضرت فاطمه دا موږ شیعاګانو ته حواله کړل چې دا د دوه خلق والعیاذ بالله دا سینه ده بلکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې آل اولاد سره محبت دا زمونږ د مسلمانانو د ایمان علامت ده چې کوم کس د دوسر محبت ساتي نو یقیني طور پر دا شخص کامل مومن دی او که شریک کم کس د دوسرا بغض ساتي
دا غني چې دا د شیګانو دی، بلکې شیګانو حکومت باندې قبضه لګوله. دا د مسلمانانو یعنی د اهل سنت والجماعت مشرانو په اکابرینو کو سمجھ کې خبر راځي. دا څنګه د چې نن سبا کې چې تاسو د شیګانو ته وګورئ د دې کوم عقاید او نظریات دي، بالکل دغه عقاید او نظریات د اهل بیتونو ثابت نه دي. سمجھ کې خبر راځي. دا زمونږه یعنی د اهل سنت والجماعت مشران چاہے صحابه کرام او چاہے اهل بیت رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا ټول د اهل سنت والجماعت اکابرین دي. سمجھ کې خبر راځي چې کوم عقاید او نظریات د دغیو نو یقیني طور پر اهل سنت والجماعت هم دغه عقاید او نظریات تر اوسه پورې اختیار کړل د شیعو په مقابله کې. بل طرف ته چې موږ وګورو یقیني طور پر شیعه د دې نوم استعمالي، لیکن د دې په نوم باندې یو الګ مذهبي څنګه جوړ کړل، بالکل یو الګ مذهب د دې حد پورې چې کوم کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله، نو ټول مسلمانانو دا کلمه ده بنیادی چې کوم شی دغه کلمه ده. دا کلمه د حضرت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه تاسو ته خول، بیا حضرت علی هم دغه کلمه ویله، حضرت فاطمه هم دغه کلمه ویله، حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین دي ټول دغه کلمه ویله لا اله الا الله محمد رسول الله. او بیا رسو دغه اولاد دي یعنی حضرت امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق رحمت الله علیه څومره چې ائمه دي د دې ټول عقیده او نظریه دا بالکل د اهل سنت والجماعت عقیده او نظریه یعنی زمونږ چې کوم مشران دي هغه دغه خلک سمجھ کې خبر راځي. زګه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کوم د فقه حنفي مشر دی د تابعیو یعنی د صحابه شاګردو د نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه آل اولاد نه هم علم حاصل کړو، یعنی د اهل بیت یعنی امام جعفر صادق رحمت الله علیه شاګرد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او دغه شان د امام جعفر صادق رحمت الله علیه چې پلارو حضرت امام باقر رحمت الله علیه د هغه نه هم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې د علم زده کړو، یعنی امام باقر رحمت الله علیه هم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استادو. سمجھ کې خبر راځي. نو زمونږ چې کوم عقاید او نظریات هغه داغو دي چې کوم عقیده او نظریه د صحابه او د اهل بیت دا سینه چې صحابه او اهل بیت یا چې دا څومره حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، د حضرت فاطمه دا سینه چې دو یو الګ څنګه د شیګانو ځنه یو الګ مذهب جوړ کړل نه، بلکې د صحابه کرام او د اهل بیت ټول دغه یو مذهب یو کلمه رسو دغه خلکو تر دې حد پوري هغه منځونه هغه نور طریقې خلل کا د بنیادی چې کوم شی دی کلمه دغه کلمه هم بدل کړه چې دغه کلمه نه د حضرت علی نه ثابت نه، حضرت حسن نه، حضرت حسین نه، حضرت فاطمه نه، د حضرت امام زین العابدین نه، امام جعفر صادق، امام باقر نه، د امام جعفر صادق نه، د امام موسی کاظم نه، چا نه هم ثابت نه ده د خپل طرف نه کلمه جوړه کړه لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله وخلافه بلا فصل. نو دا یقیني طور پر د خپل طرف نه داسي عقاید او نظریات جوړ کړل او نوم یې چا لګول اهل بیت، امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت علی. نو یقیني طور پر په دې حواله سره زمونږ ډیر خلک د غلطفهمي شکار دي دغه دوت حواله کړل، حالانکه دا زمونږ میراث دی، دا زمونږ اکابرین دي، لیکن بدقسمتي دغه چې دغه خلک د دینوم استعمالي یعنی دغه شیعاګان روافض دغه پاکو خلکو نوم استعمالي دغه په نوم باندې یو غلط عقیده یو غلط بنیاد یې خدي یو غلط مذهب د اسلام په مقابله کې خدي څنګه چې يهوديان خپل مذهب بالکل چینج کو بیا په اسلام کې په حضرت عیسی علیه السلام په ټیم کې بیا د هغه نه بعد چې کوم عیسائی مذهب او هغه کې دنه داخل شو او هغه کې دومره تحریف کو چې عیسائی مذهب بالکل بدل کو دغه شان دغه يهوديانو چې کوم شاخ ته چې کوم تر روافض ویل کېږي د دې مشر چې کوم دی عبد الله ابن سباو غټ يهودي دی، نو دم د حضرت علی رضی الله تعالی په محبت کې غټه ناره لګول چې دی خدای دی العیاذ بالله تر دې حد پوری. نو بهرحال نو دا هغه خلک ته چې د حضرت علی رضی الله تعالی نو د محبت په اړه کې دوی نوې مذهب رسو بیا جوړ کو او یقیني طور پر چې دغه مذهب سره نه د حضرت علی رضی الله تعالی سره تعلق شي، نه د امام حسن او حضرت امام حسین رضی الله تعالی تعلق شي، نه د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها، نه نور چې ائمه اهل بیت دي څه قسم تعلق د دغه سره نشي، بلکې تاسو ته ما دغه وی چې دغه خلکو یو داسې نوې کلمه جوړ کړه د اسلام د لا اله الا الله محمد رسول الله په مقابله کې چې کله دوم یو کس شی جوړي نو هغه دا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله وخلافه بلا فصل نو یو کس راولږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلمه بدل کی او نور چې کوم مسائل دي د موز مسائل شو، موز شو، روزه، زکات، حج، په هر معاملې کې دوی ځان خپل یو الګ چې کوم دی مذهب جوړ کړل د اسلام په مقابله کې او دا یقیني طور دا دغه يهودو سازش چې کوم يهودو خپل دین خپل مذهب چې کوم دی داغي خلیه ختمه کړل، بالکل
اصلي حواله سره چې يهوديت او حضرت موسی عليه السلام مذهب هغه بالکل بدل کو. بیا د حضرت عيسى عليه السلام چې عیسایانو د هغه مذهب مکمل بدل کو. بیا دا سازش په اسلام کې هم کوي، په اسلام کې برادر نشو او دغه شانتي د اهل بیت د محبت آړ بواخلو رسو چې کوم دی بیا وسوګو په دغه دین کې هم بیا رسو چې کوم دی چینجینګ راولو مکمل بدا دین بدل کو. لیکن الحمدلله ثم الحمدلله اهل سنت والجماعت چې کوم اکابرین دي تر اوسه پورې هغه دغه فتنو تعقب کړل. ډېری فتنې راغلي، خوارج، روافض، د دین علاوه چې کوم دی معتزله شو، ډېر شي داسې فرقې باطله راغلي چې هغه د دین کی کمی بیشی کولو کوشش کړل. لیکن الحمدلله اهل سنت والجماعت چې کوم علما دي اکابرین دي هغه د دین اسلام په حقيقي معنی سره چې کوم دي د حفاظت کړل او موږ تاسو ته رسول له. نو بهرحال په دې حواله سره دا خبره ضروری ګڼم چې دا حضرت امام حسن رضی الله تعالی، امام حسین رضی الله تعالی، حضرت علی، حضرت فاطمه دا زمونږ د ایمان حصہ دي. د دې سره محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه فرمایي چې من كنت مولاه فعلي مولا، چې د چا ز مولا ایمان حضرت علی داغو مولا ده. سمجھ کې خبر راځي ان د حضرت علی سره محبت ساتل دا د ایمان علامت ده. د حضرت علی سره بغض ساتل دا د نفاق علامت ده. دغه شانتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د حضرت حسن او حسین سره څوک محبت ساتي نو هغه زما د وجنه دا سره محبت ساتي، او چې کوم خلق د دوی سره بغض ساتي نو زما د وجنه د دوی سره بغض ساتي. سمجھ کې خبر راځي نه د بغض علامت دي، نفاق علامت دي چې کوم کس دیو ته پکته نظر ګوري العیاذ بالله یا د دوی په باره کې دا نظریه یا سوچ لري چې العیاذ بالله د شیګانو مشرانو نو یاد وساتي په دې باندې شیګانو خپل نوم لګولې. باقی دا زمنګ مشرانو د پکار دغه دا چې د دوی چې کوم فضایل دي، د دوی چې کوم مناقب دي هغه موږ بیان کو خپل په معاشره کې، او خپل چې کوم بچي دا غونونه چې کوم دي حضرت علی په نوم باندې دی، حضرت حسن، حضرت حسین په نوم باندې دی چې کوم دي دا غونونه دوی ځکه چې د دوی وارثین موږ یو حقيقي مانو، ځکه چې دغه چې کوم حقيقي مانو سره هغه دین هغه شریعت چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دوه اغسطه او مخې د امت رسول دغه حقيقي مانو سره دغه محافظین علم بردار هغه موږ یو مسلمانان یعنی اهل سنت والجماعت. نو یقیني طور پر پکار دغه دا چې موږ د هغه چې کوم تعلیمات هغه عام کو او چې کوم خلکو د دوی په نوم باندې قبضه کړل صرف د دوی نوم استعمالي خپل چې کوم باطل عقاید او نظریات دي هغه د خورینو په دې کې زمونږ چې کوم خلک دي بالخصوص علما د هغه کردار دی چې غوړه پکار دار چې په دې حواله سره خلکو ته آگاهی ورکړي، عام مسلمانانو ته آگاهی ورکړي، عام مسلمانان پوه کی چې دا زمونږ مشران د اهل سنت والجماعت مشران نه دا چې د شیګانو مشرانو بلکې شیګانو د دوی نوم صرف استعمال کړل، بلکې دغه شیو دغه اهل بیت یعنی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د مدینې نه راغو په کوفه کې شهید کو غداری سره وکړه. دغه شیګانو دغه خلکو چې د محبت داویدار حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ اظهار ورکو هغه شهید کو. دغه خلکو حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ ته په هزارو په تعداد باندې خطونه ولیکل چې تراشه کوفه ته موږ سات راغو موږ ستا پلاس باندې بیعت کو، لیکن دغه خلکو چې کوم د بدو کې سره راغو او بیا شهید کو. د هزارو په تعداد کې دغه شیګانو جګم دې خطونه لیکلو او چې راشه کوفه دراشه او چې کله رالو نو دغه خلک چې کوم خلکو امام حسین رضی الله تعالی عنہ محبت دعوه کول ځان ته به شیعه چې موږ د نبی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ محبین دغه خلکو چې کوم دې بیا د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ دوکاو کړه او د کربلا په مقام باندې د یزید په لشکر کې شامل شو، هغه به دردي سره شهید کو. دا حقیقت کې د اهل بیت محبین نه دي بلکې د اهل بیت اصل کې دشمنان دغه دي، قاتلین دغه دي چې د اهل بیت قتل هم کړل او بل طرف ته دغه سره د محبت دعوه هم کوي او بل طرف ته د هغه په نوم باندې یو نوې مذهب جوړ کو چې دغه مذهب سره دغه اهل بیت څخه قسم تعلق نشته. بهرحال امید کوم چې په دې حواله سره تاسو بزین کې اشکالات او هغه بل رشوي دا کلیپ سره مخیوم ډیر شیر کې ځکه چې ډیر خلک په دې حواله سره زمونږ ساده لو مسلمانان په دې حواله سره د غلط فهمي شکار دي تاکي هغه هم د دغه غلط فهمین راوځي او دا چې کوم حقيقي معلومات زمونږ اکابرین دي اهل سنت والجماعت چې کوم اکابرین دي اهل بیت صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا دواړه والا زمونږ د ایمان حصہ ده ځکه چې د دوی په ذریعہ باندې موږ ته دین کلمه ارسره رسیدلی کچری یو کس د دوی سره محبت نه لري یقیني طور پر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بغض ساتي او چې کوم خلک د دوی سره محبت ساتي در حقیقت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت ته. بهرحال اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.